السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم تاسو څنګه کولی شئ چې له فیسبوک څخه له ټیک ټاک څخه له یو بل اپلیکیشن څخه اډیوګانې ډاونلوډ کړئ. دوستانو که چیرې تاسو یو ویډیو ووینئ او غواړئ چې صرف د هغه اډیو ډاونلوډ کړئ، هغه که په ټیک ټاک کې وي، که په فیسبوک کې وي یا په بل اپلیکیشن کې وي، که تاسو غواړئ چې صرف د هغه اډیو ډاونلوډ کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به در ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، د هغه کوم پرمیشنان سول تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. د هغه ګوره دوستانو میوزیک آنلاین شو، دلته تاسو آنلاین میوزیک درکوي، دلته دوستانو ډاونلوډ شو، دلته البم شو. نو ګوره دوستانو به تاسو راسئ په سرچ بټن باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. اوس که تاسو غواړئ چې له فیسبوک څخه، له ټیک ټاک څخه، له یو بل اپلیکیشن څخه ویډیو وي او تاسو غواړئ چې د هغه ویډیو صرف اډیو ډاونلوډ کړئ، نو دوستانو هغه لینک به تاسو کاپي کړئ. کله چې ګوره دوستانو هغه لینک تاسو کاپي کړئ، بس هغه لینک ما کاپي کړی ده، د هغه رقم دوستانو تاسو په دغه ځای باندې دا رقم نشان ونیسئ او دلته به دوستانو تاسو پیسټ وي. کوم لینک چې تاسو هلته کاپي کړی ده هغه به دلته پیسټ کړئ او د هغه رقم دوستانو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې هغه ډاونلوډ کړئ، صرف په دوستانو تاسو راسئ په دا ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه ویډیو څخه به صرف هغه اډیو ډاونلوډ شي. نو دوستانو تاسو ډاونلوډ بټن ووهئ او دا ډاونلوډینګ به روان شي، دغه به ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. نو دوستانو اوس به دغه صرف د اډیو په شکل کې وي، د ویډیو په شکل کې به نه وي، صرف د اډیو په شکل کې ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. نو دوستانو که تاسو غواړئ چې د هرې ویډیو څخه صرف اډیو ډاونلوډ کړئ، نو هغه تاسو په دغه اپلیکیشن کې ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي نو ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.